سنا دچا خبرې دې ضرور منلې دي ته په باره کې کوه زه به لاندې ښه هغه د کور په خوا مې رنځور پروت دی که چا ورپرېښوم په دیدنې راغومه د لیونۍ د کور کوترې سړې ټوټې درله په جیبه کې ګرځو مسافرۍ نه په خیر راغلې اول غېږ درکم کا د جیب لاټوما زما جانان ګل د بادام دی زما په نام دی نورې تش دیدن کوي د ملکند سر نه دنګا د یار کلنګ سر پسترګو دی منما ملکند با سر خېجو په پنجدارو سپلو وهمې خونا کار د جیما اور صبر شاتن आवाज راغی هغه مشاعره څه شو داسې وکړه دا مشاعره به کوم راولې جاجي را سره هم دې ټپې به هم کیمرمن هم دې ریاض زه به تاسو کوم دي د مردان مهرندیز صاحب یو دوه اشعار مې وی چې اوس خو د خپل غتل راتلو سیدل راغلي دي چې اوس خو د خپل غتل راتلو سیدل راغلي دي چې یا د ډولۍ په وخت راځي یا جنازې له راځي مهره ټول ورته پوښ کو صفا کوم د زړه د چا نیاز بن خیالونه ورله شپې ته راځي باچاجي دوه شعرونه داسې چاړو چاته دی ویلي دي درې شعر دونه درې دا به څنګه کمې ده ته چې دومره تلې راتلې وینه خود به زیاتې ده چې دومره تلې راتلې و توبه اوږده ناصحه څومره ته چې نه راتلې و توبه اوږده ناصحه څومره ته چې نه راتلې یادېدمه ماته ده ته چې دومره تلې راتلې او د یاسر د زړګي سره څه ګیله کړې ښکلاوي مې دغه لوبه به کېده ته چې دومره تلې راتلې زه یو څو شعرونه ویم او که بیا ورته تاسو د پای موبایل لا نه وله لاس مې ستړی شو نه صبر راشه وسو ښه باچاجي تاسو ته د ډالۍ وي چې روان چې تر څنګه ستړی جانانه ته څنګه د بابا د کاروان خړی جانانه او په سپینو خپو د سپین پانځیب شړنګا چې راویښ نه کړې خفه نه شي خو ته لکه چې مړی جانانه او کابله نو ته ښکلی د سرو سپینو نه ډکې دا ځکه وار په وار د خلکو وړی جانانه او نه دغسې ښه ده چې لږ نور په ځمکه خښ شي زرغون به شي ګلګون به شي ته زړی جانانه او افغانه دا منم چې ته زما د زړه افسرې خو ته هم ګورې بې له ما نیمګړی جانانه خوشحاله اوسئ ډېره مننه